د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاويدو پته یاد ساتئ. ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور خار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط أو كما قال. درود شريف هو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزت مندرو دانن چستاسو پا دی جماعت کی دا مبارک اجتماع جوڑا دا نتاسو دا زمان محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب سلمہ اللہ اغیو فرمائل چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پاک او د خپل سیرت سره جوړه ده. رونو شکر دې الحمدلله تاسو خپل د جمعات د علاقې مشران علما کرام موجود دي او زمونږ مشر جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتهم اغي هم تشریف فرما دي. داغی بیان مناسب و کافی اور بیا زمون محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی سے دی هم الحمدللہ خدای پاک کل علم ورکړی دی خ بیان کولی شي. خدا دې مرګرو یو خواهش او یو محبت او چې د نیکه د پیغمبر علیه السلام د صفت په مجلس کې زه شریک کړم نو الله پاک دې ستاسو زمونږ دا ناست او دا مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. روز دې موجوده غونډه تعلق او زمونږ د را غونډې دو د ناست پاسته نسبت د دې نننی مجلس
مقصد زمون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات مبارکه متعلق بیان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک زمون د هدایت لپاره دنیا ته را لېږلی دی. ټول وایي الحمدلله. او مونږ په ډېر فخر کوو، مونږ په ډېر خوشحاله یو، د الله لوی حمد ادا کوو چې یو ډېر عظیم پیغمبر او ډېر عظیم رهنما او د هدایت یو لوی سرچشمه هغه پیغمبر چې د ټولو انبیاء او رسولانو امام دی، امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، چې دا خدای زموږ په قسمت راوخیږي. مونږ خو الله ته نه ویلې او نه الله ته درخواست کړو چې خدای پاک مونږ هم د آخر زمانه امت وګرځوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت وګرځوه. دا مونږ الله ته نه ویلې، دا د خدای خصوصي انعام او پیرزونه ده په مونږ باندې. الحمدلله. بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شان او دا غلوی پاغه کسله په میاشتو بحثونه کوي، نه هغه د ختمېدو نه دي. خدای پاک چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم لا کم شان ورکړي او کم عظمت او کم لوی ورکړي وا، هغه ډېره ښکاره خبره ده او ډېر عظیم کار خدای پاک د نبی علیہ السلام ناغشته دي. خو دوه خبرې ستاسو مخکې کوم. یو په خپل زړه کې د حضور پاک سره محبت کول، او دویم د نبی علیہ السلام د اخلاق مطابق خپل اخلاق جوړول. دا دوه خبرې ضروری دي. زمون په ځل کې لومبه خو د نبی علیہ السلام سره مینه او محبت پکار دی او دا یو خپل تصور او خیال او خپل عقیده او یقین جوړول پکار دی چې زما ایمان بالا خالص او سوچه مسلمان بالا جوړېږم تر سوچ زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه او محبت مضبوطی، د محبت او د مینې غرشته مې سره برابرې، اله به زه سوچه مسلمان او که زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه کې نقصانی، زما محبت کې کمی، د نبی علیہ السلام چې کوم عظمت ته هغه عظمت زما پړ کې نه، نو ته په خپل پوه شه چې بیا به زه سوچه مسلمان نیم، بیا به زه کامل مسلمان نیم، بیا به زه هغه دو نمبر مسلمان چې ورته وي هغه مسلمان بیم. نو خدای دې مونږ کاملین او مخلصین مسلمانان جوړ کړي. زمون صحابه کرامو چې د پیغمبر علیہ السلام په یو خبره د خپل سر نه تیر شوي دي او د خپل اولاد نه تیر شوي دي او د خپل ځمکو نه تیر شوي دي او د خپل وطن نه تیر شوي دي، هجرتونه یې کړي دي، هر څه یې کړي دي. دا ولې د دې په زړه کې د پیغمبر علیہ السلام قدر او د هغه محبت و. زما چې چا سره مینه محبت وي د هغه لپاره به زه خپل هر څه قربانو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخپل فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. وی ترسو چې زه د یو سړي په زړه کې د خپل پلار نه، د خپل اولاد نه، د ټول مخلوق نه زیات محبوب نشم، نو دا سړی بیا مغه سوچه مسلمان نه دی. نو نبی علیہ السلام په خپلم ترغیب ورکوي چې ګوره ما سره به محبت کوي، ما سره به پورا او سوچه مینه به کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ او په مدینه منوره کې عوالی ورته وایي چې دا کوم ځای مسجد قباء ده، په دې کې پیغمبر علیہ السلام څوارلس یا څلېرویشت ورځې دیره. بیا د هغه ځای نه را اوس چې کوم ځای د نبي علیہ السلام جومات دی مسجد نبوي مبارک، الله دې مونږ تاسو ټول بوتلی دغه ځای ته پیغمبر علیہ السلام را روان شو او چې کله دغه مسجد قباء نه راته نو یو طرف ته او بل طرف ته بنو النجار د پیغمبر علیہ السلام ماماخیل، د نبی علیہ السلام د نیکونو رشتې ورسره زنانو ماماخیل دي. د هاشم بیبي د نبی علیہ السلام چې کوم د نیکه پلار او د هغه ټبر دا د مدینه منورې دغه بنو النجار د قوم.
نو دی غارو ته تورې واچولې او د نبي علیه السلام د حفاظت او د استقبال په بنیاد د لارې نو نیم یو طرف ته او نیم بل طرف ته او پیغمبر علیه السلام د منځ کې را روان دی. دې درمیان کې یو صحابي دی، نوجوان صحابي دی، خو بالغ خوراکوټی دی، د عمر نه نوجوان دی، نو عمر حضرت طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنه دی راغی او پیغمبر علیہ السلام ته چې نبی علیہ السلام په کومه اوښه سور دی نو کله یو طرف ته ودرېږي او کله بل طرف ته ودرېږي، کله یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته تاویږي. نوجوان صحابي دی او صرف یو حدیث د پیغمبر علیہ السلام ته نقل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس کې لکه دا یو خوا بل خوا ولې تاویږي را تاویږي، کله یو طرف ته ودرېږي ما ته ګورې کله بل طرف ته ودرېږي ما ته ګورې، دا ولې؟ هغه ورته په جواب کې احبک یا رسول الله، د خدای رسول ډېر زیات مې خوښ دی، په دې زړه کې مې در سره ډېره زیاته مینه او ډېر محبوب راته ښکاره، ډېر زیات مې خوښ. پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وی خستا ما سره مینه شته؟ ویه اوس د مینې تقاضا دا چې چا سره د مینې د هغه خبره به هم بیا منې که اوس ما ته صاحب تا سره مې ډېره مینه زه ښځه لکه ما سره د مینه ده زه ورشه که نه دغه یو جام اوبه خو ماله راوړ او ته هغه زما د خبرې په ځای په دې پوړ سملې او ځان ته بالغ کېدې او ډډه ووې نو دا خو مینه نه شوه که د مینې تقاضا دا ده چې چا سره د مینه ستا دا به د هغه په شان دي ته به ناسته ولاړه د هغه سره کې دا هغه خبره به منې او که ته د هغه مخالفت کې نو داسې د خولې هغه مینه ده دا د زړه مینه نه ده. نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي وی ما سره د مینه ده وی یو وی زما یو خبره به ومنې وی بلکل بسره چې شک د خدای رسول بالرأس والعین وی ښه یو چل وکړه لاړ شو پلار دې ملک او د هغه سر ماله راوړه بس مضبوط امتحان دی پلار به وجه د هغه سر به دلته ماله راوړې زه ګورم چې ستا د ما خبره منې که نه منې ما سره د مینه شته او که نشته. اوس هغه هم د څوارلسمې صدۍ مسلمان نه دی، زباني جمع خرچ والا مسلمان نه دی، دو نمبر مسلمان نه دی، هغه سوچه او مخلص مسلمان دی او دا حقیقت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سترګې چې پچا لګېدلې دي او بیا د چا سترګې چې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې لګېدلې دي یاره په سچه منافقین مو کافرانه مو په سچه په صحیح نظر باندې هغې نه خدای پاک ډېر لوی کاملین خلک جوړ کړي. ډېر عجیبه عبدالله بن سلام رضی الله عنه یهودي دی او راغی چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړه مخامخ ورته ودرېد یو څو تپوسونه د نبی علیه السلام نه وکړل نبی علیه السلام ورله جواب ورکړ لیکن دی ورته څه وایي عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وی د خدای رسول چې ستا د مخ ته مې وکتل که نه نو ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ستا د مخ نه دا معلومېږي چې ته رښتونی یې او فوراً ایمان راوړه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته چې چا په سچه کتلی دي که نه تنقید په نظر نه په بد نظر نه په صحیح نظر یې نبي علیه السلام ته کتلی دي هغه له خدای ایمان هم ورکړی دی او د هغه نه خدای ډېر لوی شخصیت هم جوړ کړی دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې زه لاړ شه او زما سره دې مینه ده او زما خبره منې نو د پلار سر دې راوړه. دی ورته څه وایي اوس کشر دی او توره د غاړه کې پرته ده فوراً یې توره د غاړې نه کوزه کړه دې کې له کلس ورکړه او توره یې ترې ویستله وی د خدای رسوله دلته لږ ودرېږه دا خو ډېره معمولي خبره ده اوس به زما د پلار سر ستا خپو کې پروت دغه دې لاړه منډه کړه چې منډه کړې نبي علیه السلام ورته اشاره وکړې دې حراشه طلحه راویې غوښت وی مونږ په چا پلاران نه وجنو خو ما صرف ستا مینه او محبت کته چې ته یقینا ما سره مینه ساتې او که نه ساتې. یو څو ورځې پس دا ماشوم دا نوجوان صحابي مجلس کې ښکاره نه شو. حضور پاک مبارک تپوس وکړ یاره یو هلک و طلحه ابن برا هغه نه ښکارېږي او ما سره ډېره مینه هم کوله
او دا په زړه کې ما سره ډېر محبت هم هغه نینم چې څه شو دا هلک صحابه کرامو چې معلومات وکړل صاحب هغه بیمار دی ناجوړه دی د پاسېدو هم نه دی نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام واغشتل وی دی چې تپوس دی لاړ شو ورغلل د هغه تپوس له چونکې بره په عوالیو کې اوسېده د مسجد قبا په یې خوش علاقه کې یو 3 کیلومتره د مدینې منورې نه بعد چې نبی علیہ السلام ورغی هغه پروت دی په خپل بستر باندې او پیغمبر علیہ السلام یې تپوس ته ورغی او چې نبی علیہ السلام ورته مخامخ شو هغه نبی علیہ السلام ته وکتل او پیغمبر علیہ السلام هغه ته وکتل دواړه یو بل ته په ژړا شو نبی علیہ السلام خو په دې په ژړا شو چې هغه پوه شو چې دا بیماری اخیری بیماری ده او دې په دې مرض کې وفات کېږي او هغه په ژړا شو نبی علیہ السلام تسلی ورکړي لکه مه ژاړه خیر بیماری خدای راولي او شفا هم الله ورکړي خدای به دې جوړ کړي وینه دا خدای رسوله په دې نه ژاړه وی زما دا بیماری ما ته معلومیږي چې دا زما اخیری بیماری ده دا زما د مرګ سبب دی خپه په دې مو ژاړم په دې چې ما ستاسو خدمت ونه کړی شو زمانه کې دا ارمانو چې د دواړو جهانو سردار مبارک زمونږ وطن ته راشي د بغیر خدمت وکړم زه به ورسره کښېنم او زما په زړه کې ډېر زیات محبت دی د خدای رسول تا سره اوس کشر دی او خدای پاک هغه چې کومه پوهه او کوم هغه د عقل او کوم فهم او کوم هغه هوښیارتوب ورکړی دی نه دا په مشرۍ او په کشرۍ نه ده زما په زړه کې تاسو ډېر محبت دی او چې ته مې ولیدې نور هم سیوا شو او زړه کې مې دا ارمان و چې بس تاسو ډېر زیات خدمت وکړو زه به درنه جدا نه شم نو په دې جالم چې ما ستا خدمت ونه کړی شو ناسته مې هم ده سره ونه کړی شو بیمار شم او ممکن ده چې همدې بیمارۍ کې زه وفات کړم مرم خیر نبی علیہ السلام تسلي ورکړه لاس مبارک یې پرې راښ کړه را روان شو دی وارثانو ته ورلوئ داسې معلومیږي لکه دا برخوردار وفات کېږي نو که دی مړ شو نو ما به خبروی جنازه وپې ګورېدل پیغمبر علیہ السلام را روان شو هغه تپوس وکړه وی نبی علیہ السلام څه وویل چا ورته وویل وی داسې کار دی ګورې که زه مړ شم چې نبی علیہ السلام زما جنازې له رونه غواړي اوس هر سړی خو دا غواړي چې زما جنازې د یو لوی عالم وکړي یو نیک سړی دې وکړي او دا بهتره خبره هم ده او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک او د هغه جنازه نبی علیہ السلام فرمایي وي چې زه د چا په قبر جنازه وکړم زما د جنازې د وجې نه خدای د هغه په قبر کې رڼا پیدا کوي ان الله ينور لهم قبورهم بالصلاة علیهم زه چې جنازه په دې خلکو وکړم زما د جنازې د وجې نه خدای په دې خلکو قبر کې رڼا پیدا کوي نو اوس هڅه وایي وی نه ګورې پام کوئ چې نبي علیہ السلام راونه وغواړي هغې ورته ویې ولې دا خو نبي علیہ السلام په خپل ارمان ښکاره کړی دی وی نه که نه وی په لاره کې د یهودیانو کورونه دي هسې نه چې نبي علیہ السلام زما جنازې له راځي یا واپس دی او یهود ورته تکلیف ونه رسي څوک ضرر ورته ونه رسي مینه پسې صحابه کرامو به خپل هر څه قربانول خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبه تکلیف نه ورکاو ټیک ده زما جنازه زما د نبی علیہ السلام زما جنازه چې وکړي ما لپاره ډېر لوی فخر دی خو لار کې د یهودو کورونه دي نو هسې نه څوک تکلیف ضرر ورته ونه رسوي نو پام کوئ چې پیغمبر علیہ السلام خبر نه کړي اتفاقا همغه شپه کې غالب وفات شو او چې وفات شو نو صحابه کرامو هغه خپلو رشته دارانو دفن که ښخ یې کړ او نبي علیہ السلام یې پې خبر نه کړ سار د پیغمبر علیہ السلام په خپله تپوس کوي یاره وی د هغه طلحه متعلق څه معلومات شته چې څنګه شو صحابه وی د خدای رسوله وفات شوی دی وی کله وی بیګا او بیا وی موږ دفنم حضور پاک پې خفه شوي تاسو ته معنا چې ما به خبره وی تاسو ما ته د هغه د جنازې اطلاع ولې رانه کړه وی صاحب هغه په خپله دا ویلو چې د ما د جنازې نه نبي علیہ السلام به خبره ولې په لاره به ځي راځي نو یهودیان دي چې د تکلیف ورته ونه رسوي وی ځای چې ځو ځان سره صحابه واغېستل چې راغل د دغه ماشوم د دغه کشر د دغه نوجوان په قبر پیغمبر علیہ السلام جنازه وکړه
او ځان پسې صحابه کرام درو او یو دعا وکړه نبی علیہ السلام. قسم دی ډېر ښکلې دعاګانې حضور پاک کړي دي، ډېرې قیمتي دعاګانې کړي. خو زما په زړه کې چې پیغمبر علیه السلام یو مسلمان لکه ما دعا کړې ده، نو دا دعا زما په خپل زړه کې ډېره ناشنا لګي او ډېره د مینې دعا راته لګي. او زما په زړه کې زه وایم چې داسې دعا پیغمبر علیه السلام لکه د دعا خو ډېر برکات دي او ډېرې جوړې جوړې دعاګانې نبي علیه السلام کړي دي. دا دعا چې نبی علیہ السلام کومه ده دې لږ په حق کې وکړه، ډېره قیمتي دعا. دې جنازې نه پس چې نبی علیہ السلام دعا کوي نو خدای نه درخواست کوي اللهم الق طلحه، اللهم الق طلحه بحيث تضحك اليه وهو يضحك اليك. اے خدایا دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته دته خاندي او دې تا ته وخاندي. څه دې مینې دعا داسې ملاقات سره وکړه چې تاسو یو بل ته وخاندئ. نو ظاهره خبره ده چې دې خاندي الله ته، نو د خدای مخکې چې څوک خاندي خو د خوشحالۍ خبره شوه. او د الله خندل دا د خدای پاک د رضا نه او د خدای د هغه مینې او د محبت نه تعبیر دی. نو خدای داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته وخاندي او دې تا ته وخاندي. دا دومره بهترینه دعا چې نبي علیه السلام وکړله، دا صرف او صرف د هغه دغه محبت ته وایي. اوس کاره خبره ده چې ستا ما سره مینه نو زما به تا سره مینه، ته ما سره محبت اظهار کې، زه به تا سره خامخا د محبت اظهار کوم. دا څرنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د مسلمان چې مسلمان دی د هغه په زړه کې به د حضور پاک خامخا عظمت او قدر وي، خامخا به د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت کوي. تاسو یو مختصره خبره وکړه. ګوره محبت خلک چا سره کوي؟ نبی دی یو څو اسباب دنیا کې مونږ هغه چا سره مینه کوو چې یا خو ډولې انسان یا یو ډېر کامل شخصیت دی، لوی سړی وي، کامل شخصیت دی، لوی سړی دی. یا هغه انسان سره مونږ محبت کوو چې څوک څه شی راکړي، مثلا احسان له سره وکړي. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به مونږ نظر واچو نو د پیغمبر علیه السلام نه ښکلي څوک و؟ حضرت جابر ابن سمره رضی الله عنه فرمایي وی د څوارلسمې سپومۍ وه، نظرت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فی لیلة اضحیان. د څوارلسمې سپومۍ د پیغمبر علیه السلام ته مې وکتل، وی کله به مې نبی علیه السلام ته کتل فنظرت نظرة الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو ځل به مې پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته کتل او یو ځل به مې څوارلسمې سپومۍ ته کتل. وی زما د قسم په خدای وي چې د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک د څوارلسمې سپومۍ نه هم ماته ښایسته ښکارېده. نو جمال او ډول چې کوم د دواړو جهانو د سردار مبارک دی هم ناشنا دی. دومره ډولې انسان، دومره خوبصورته شخصیت چې کم خوبصورتي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی د مصر ښځو نبی علیہ السلام نه دي لیدلي. یوسف علیہ السلام یې ولیدل نو ګوتې یې پرې کړلې. وی که د مصر ښځو زما محبوب لیدلی وی د لاس په ځای به یې زړونه پرې کړي. همدقسې وه صحابه کرامو لاس پرې نه کړل، خوړونه یې پرې کړل. د لاس پرې کېدل خو ډېره لاندې خبره ده، د زړه پرې کېدل د صحابو نه یې زړونه وړي. ښځه پرېږده ډېره ښه ده، کور پرېږده ډېره ښه ده، سر دې راشه قربان کړه جي بلکل. یو صحابیه رضی الله عنها حضرت هند او په یو غزا کې یو جهاد د احد کې 4 زامن یو خاون یو پلار مړه شو. 4 زامن یو خاون یو پلار. او چې څنګه دا راغله او تپوس کوي وی پلار دې مړ دی، وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. وی د پیغمبر علیه السلام حالت څنګه دی؟ وی خاون دې مړ دی، وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. نبی علیہ السلام څنګه دی؟ وی ټیک دی. بیا د 4 زامنو یکی باندې دیګړې د مرګ خبره شهادت خبر ملاویږي ورته او هغه ورته خبره کوي چې نبی علیہ السلام کوم ځای دی. او نیغه ورله په پیغمبر علیه السلام باندې چې نبی علیہ السلام ته وکتل نو ورته په جواب شوه وی د خدای رسول څنګه؟ ځکه د پیغمبر علیه السلام د شهادت خبر خور شوی. وی قسم دی چې ته مې ولیدې او ته مې روغ ولیدې ټول غمونه مې ختم شو. دا زموږ ورځ دي که نه دي؟ صحابه کرامو نه د
صحابیاتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زلون اوڑی وطن پریدا کور پریدا بچی پریدا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین دے او په یو جهاد کې پیغمبر علیہ السلام ته نسبت کړو قرآن حکیم هم داغه نقل کوي رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل نسبت پیغمبر علیہ السلام ته وکړو او هغه نبی علیہ السلام غصه شو خفه شو په او د زوی دغه نوم عبد الله دی راغی پیغمبر علیہ السلام ته کینه سو پلار منافق ته زوی سوچا مسلمان وی دا خدای رسول ز خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ متعلق اعلان کړی وینا ما نه لیکل وی خزه خدای لرالم ته زما د پلار متعلق د مرګ اعلان وکړي نو سه په بل کې مو وجنه اسنه بل څه په گزارو کی او خپل ولی را مخکې جو زد انتقام والو ما ته حکم وکړ نو زما د پلار سر بوستال خپل کې پروت دا زلو ولدي کنه دي نو څه تا وای په لغه ځکه نه کوي او بیا ولله پلار دا سفر را روان دي او دا زوی ولله او پلار دا مړ نه راکوځي کو راکوشه او ته بچی ته زماغه عزتمن او زماغه محبوب او چې ستا ما سره مینه او محبت او زما تا سره مینه او محبت اصل شو ورته په خپل ځای بابا خو تا پیغمبر علیه السلام ته د ذلیل نسبت کړی ځان ته عزتمن ویلي هغه ته د ذلیل نسبت کړی او ټول ورپسې راوستا وی ځان ته به ذلیل او پیغمبر علیه السلام ته به عزتمن وي هغه پرېږدم که سر نه پرې کوم درې ځله په د الفاظ او چې زه ذلیل یم زه ذلیل او پیغمبر علیہ السلام ډېر لوی عزتمند دی وزو ته مخه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې چې کوم جمال او هم په دنیا کې بل چا کې نو د کمال چې په نبی علیہ السلام کې کوم او ښکارا خبر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر یو د خدای نه مرتبه لاندې باقی د هر چا مرتبه پورته ده او دویم احسان څوک چا سره وکړي نو دوی سره مینه کوي نو د پیغمبر علیه السلام د عظیم محسن زمونږ دپاره او صحابو دپاره بل څوک شته که نبی علیه السلام نه وي مونږ به کوم ځای پراته ایمان کې به په جهالت کې به پراته د ایمان چې مونږ ته نصیب دی د چا د برکت نه نصیب دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه د بدر جهاد چې کله شروع کېږي که نو نبی علیه السلام ولاړ دی دعا کوي یو خوا لږ یو څو مسلمانان او بلخوا مضبوط د کافرانو یو مضبوط طاقت نبی علیہ السلام جاړي او په جهاد کې د خدای نه دعا غواړي یو ټکی یې وي ویا خدای کستا خوښي چې زما عبادت ته ونشي نو مړه کدا کسان دا زما مرګري مړه او یو روایت کې دا الفاظ دي وی که دا 300 دیار چې منا غونکي دا صحابه کرام دا بے کس او بے سوکا بے سره اللہ تدازن مرشو تر قیامت پوری بستان نوم اغشتو والا غوری بیا سو پاتی نشی معلومی کی دا چه تر قیامت پوری نوم اغشتو والا کم خلق تے دا چا برکت دا دا غدریو سو دیار لسو اغی چا مسلمانان کرو اغی سر چا احسان کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوی احسان دا ایمان نقبل نشتا من سر کنا دا ہدایت نقبل نشتا کنا من که خور لور مور پی جنو دا چا دا برکت المسبب ذات سبيو بارغازك من کمال په پیغمبر علیہ السلام کې چې څومره وو او احسان او څلورم نمبر هغه چا سره خلق مینه کوي چې نږدې وته پرشته کې د پلار سره مینه زیات دی ورور سره په دویم نمبر بچی سره هغه هم زیات دی نو پیغمبر علیہ السلام کوئی انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد ویزا خو تاسو د پارداسیم لکه پلار د خپلو بچو د پاره بلکې هغه هم زیات النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم زما د نفس نام ما ته پیغمبر علیہ السلام ته کامل مسلمان زیات بنزدې وي دا پیغمبر علیہ السلام سره چې زمونږ د امتیت او د نبوت کومه رشته ده دینه مضبوطه رشته نشته
دی باندې پلار هم قربان او بچی هم قربان او نو د محبت دغه څلور غټ سببونه دي، هغه ټول په پیغمبر علیه السلام کې موجود دي. نو سبب چې مضبوط شي خامخا هغې سره خپل مسبب ظاهریږي، او په کار دی چې مونږ د نبي علیه السلام سره د اسبابو په بنا باندې په زړه کې خامخا محبت او مینه وساتو. نو یو څیز خدا دې په خپل زړه کې د پیغمبر علیه السلام سره زموږ محبت او مینه وي. دویمه خبرونه دا ده، اوس دا محبت د دې تقاضا به سي څومره چې د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت وکړو، د هغې تقاضا به دی چې د هغې کوم خپل عقیده چې هغسې عقیده ده جوړه کړه، د هغې کوم اعمال دي هغسې اعمال زه ځان کې پیدا کړم، د هغې کوم اخلاق دي هغسې اخلاق ځان کې زه پیدا کړم. اوس د نبي علیه السلام مبارک اخلاق څنګه وو؟ حضرت انس رضی الله عنه فرمایي موږ څومره غوسې کوو، کور څومره نخرې کوو، بار څومره نخرې کوو. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی 10 کاله مې د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده. دې ماشوم و د 10 کالو چې پلار راوسته نبي علیه السلام ته وبخوي دې بس تا خدمت کوي. وی 10 کاله مې د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده، په دې 10 کالو کې راته اوف قدرې نه دی ویلي. په دې 10 کالو کې خدمت رسول 10 سنين فما قال لي افا قط. دې 10 کالو کې اف لفظ نه دی ویلي. یو سړی چې کوي کنه اوف دا سوکړه دې راته نه دی ویلي. او یو ځل پیغمبر علیه السلام زه ولېږلم څه کار دپاره، وی ما ته وی چې دا کار وکړو، ما چې نه کوم څه ماشومان دي خامخا، وی هسې مې ورته وویل چې نه کوم. وی روان شوم هغه کار له، وی نبي علیه السلام په خپله کار پسې روان شو. وی زه په لار کې ولاړ وم، وی چې څنګه راغې، وی زه د اشانه ونیولم، وی ما ته وی چې تا چې وی چې زه نه ځم، وی ما ورته چې نه د خدای رسول دی روان شوم لاړم. نه سپېړه شته، نه غزار شته، نه رټل شته، په ښو اخلاق یې د صحابه کرامو تربیت کړی. دا یو قبیلې سردار دی سمامه ابن اسعد، د یمامې سردار دی، او صحابه کرامو اولی و کافر دی، او راوسته مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام ته پیش کړی، صاحب سمامه هم گرفتار کړ. سمامه صاحب دا گرفتار کړ، نبی علیه السلام مې دغه پورې وتړه، ستنې پورې د جومات وتړه، د جومات ستنې پورې وتړه. سار وختي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې ووت، ورته وی سمامه ما عندك یا سمامه، لکه دې څه خیال دی، څه سوچ دی په دې زړه کې؟ او ورته وی صاحب درې خبرې مې دي په دې زړه کې. یوه خبره دا ده که مې وجنې نو د ډېرې لوی قوم مشر یم او ډېره لویه وینه مې ده، ډېر لوی نوم دې را باندې کېږي، لوی نوم دې را باندې کېږي. سرکوټې سړی نه یم چې بس مړ به شم او خلک وایي اوهو سمامه یې مړ کړ، د یمامې سردار یې مړ کړ، د یو قوم لوی مشر یې مړ کړ، لوی نوم دې را باندې کېږي. او که مې پرېږدې نو ډېر لوی داسې سړي باندې به احسان وکړي چې د هغه نه لوی شکرګزار بني، ټول عمر به دې شکریا ادا کوم. او کوم فدیه غواړې مال غواړې نو چې څومره غواړې ووایه اوس به زما قوم دله مال لوړي، په پیسو مې پرېږدي. خو پیغمبر علیه السلام هېڅ غږ هم ورته ونه کړي. سار نه بیا نبي علیه السلام تپوس وکړي سمامه کې دې څه سوچ دی، څه خیال دی؟ وی صاحب هغه پرونی درې خبرې دي، که احسان را باندې کوې نو په ډېر لوی سړي به احسان وکړې، ټول عمر به ستا شکریا ادا کوم. او که چېرته وجنې مې نو بس مړ مې کا، سرکوټې سړی دی نوم دې را باندې کېږي. او که مال او دولت غواړې نو چې څومره دولت وی ووایه چې د زما قوم راوړېږي. بیا ورته نبي علیه السلام غږ ونه کړ. په درېیمه ورځ بیا نبي علیه السلام راغی دا تپوس یې ته وکړه، هغه بیا هم هغه درې خبرې وکړې. نبي علیه السلام وی اطلقوا سمامه، وی پرېږدې ده پړې ورته اوس پړی. چې وی پرېښوده نو دې لاړه او د مدینې منورې نه بار یو باغ و هغې کې ولمبل، او راغی نبي علیه السلام ته مخامخ کېناست. پیغمبر علیه السلام ته کېناست، وی د خدای رسوله ما درې ورځې ستا او ستا د ملګرو دا اخلاق ولیدل، ته مې ولید او ستا دا ملګري مې وکتل،
وی زما د قسم په خدای وي چې د نن نه مخکې ستا د مخ نه مبغوض مخ چې زما بدي شو په مخ د ځمکه ستا نه زیات راته مبغوض د بل چا مخ نه ښکاري ته مې ډېر زیات بدي شوې او قسم دی چې د نن نه پس ستا مخ ما ته د ټولې دنیا د مخونو نه محبوب ترین مخ ښکاري نن نه مخکې وی ستا ملګري زما ډېر بدي شو نن ستا ملګري ما ته ډېر محبوب ترین ملګري ښکاري نن نه مخکې ستا کلی زما ډېر بدي شو او نن ستا د کلي نه محبوب کلی ما ته بل نه ښکاري لاس را دې خوا که صاحب او ما ته د خپل دین وښایه دا کلمه دې راته وښایه چې زه مسلمان شم هغه وخت کې الله تعالی وله ایمان ورکړي دا صرف د صحابه کرامو د ښو اخلاقو د برکت صرف د صحابو بهترین اخلاق دي بس ښه اخلاقو د نبي علیه السلام د هغه د صحابو ښایسته مزېدار اخلاقو هغه اخلاقو ته چې به کافرو قتل مسلمانېدل به اوس د مسلمان داسې اخلاق دي چې مسلمان ورته ګوري نو کفر ته ځي دوکه مسلمان کې ده ټګي په مسلمان کې ده کنځل په مسلمان کې دی د مشر بېعزتي په مسلمان کې ده په کشر نه رحم په مسلمان کې دی مسلمان سره بغض حسد چغلي شیطانت دروغ دا د مسلمان صفت دین تشاکل او د بېدینو خلکو سره ناسته فحاشي بدعملي دا د مسلمان شیوه ده کوم هغه صفت دی بې د لمونځ نه بې د روژې نه بې د زکات نه او بغیر د دې اودس نه چې هغه په مسلمان کې د پیغمبر علیه السلام موجود دی او دا چې کوم عبادتونه مونږ کوو آیا دا هغه عبادتونه چې نبي اسلام کو هغسې کوو که هغې نه بترې کوو مونځ خو هم هغسې نه چې کوم هغوی کوو روژه خو هم هغسې نه چې کوم هغې نیوله زکات خو هغسې نه چې کوم هغې په کومه طریقه ورکوو حج هم هغسې نه چې کوم هغې په کومه طریقه کوو کوم یو صفت به مجموعي طور نیکان خلک هم الحمدلله په دې وطن کې شته دی بزرگان هم شته علما هم شته لیکن مجموعي طور به راولو کوم یو سړی دی چې د هغه په زړه کې په دین دومره درد و کوم درد چې په صحابه کرامو کې موجود دی د هغې ظلمي څه درد په کوم مسلمان کې موجود پروت دی د چا زړه په بېدینۍ باندې خفه کېږي د چا زړه په فحاشۍ خفه کېږي زمونږ په دې وطن کې تاسو ګورئ که اوس همداسې خبر شوم چې زمونږ د چارزۍ کوم هغه کیبل نیټورک را روان دی او پېښور کې هم روان دی قسم په خدای جومات کې درته ناست دی خبره یو سړي راته خبره کوله صدر کې مې شیخ صاحب سره مونځ کوي چا چټ ورکړو مانځه کې هغه ته خلک فکرونه ورکوي د هغې ځوابونه ورکوي ډېر زیات مې طبیعت خفه شو چا چټ ورکړه مې زه به نن د هغې نه تصدیق کوم خو زه ورغلم خو ما ونلید بل خوا بار چېرته وتېرې چا ولا چټ ورکړي او زنانه ورته چټ رالېږلې جمعې مانځه کې مې د زنانې یو چټ رالېږلی دی چې مونږ ټي وي ته ناست وو دا کیبل نیټورک والا مسلې ته هغې کې څه فحاشي به راغلي زه هم ناست یم او زما رور ناست دی او دې ته مو ورسېده چې ما او زما رور یو بل سره هغه بدعملي وکړه او زما یې توبې څه کېدي شي څه وکړم او په دې زموږ زړه درد نه کړه پلار به هم ناست دي زوی به هم ناست دي لور به هم ناست دی پلار به هم ناست دي رور به هم ناست دي خور به هم ناست دي هغې کې چې کوم فحش څیزونه ښکاري درته هغه فحش هغه ګن چې مسلمان خو څه کې شیطان بم ته نفرت وکړي زموږ حیا څه شو زموږ غیرت څه شو زموږ ایمان څه شو زموږ د پیغمبر علیه السلام د عشق دعوه څه شو د محبت دعوه هم کم خلاړه او چې موږ وایو چې موږ د نبي اسلام امتیان وو هغه د امتیت دعوه کم طرف ته لاړه رب العالمین دې موږ په صحیح نهج د پیغمبر علیه السلام صحیح امتیان جوړ کړي قیامت ته چې مخامخ کېږو پیغمبر علیه السلام سره اخر هغه خبره وي د مخ د ملاقات دپاره خو هم څه خو پرېښودل پکار دي که زه به صرف نبي اسلام چې ما ستا کم یو عمل خپل کړی دی ما ستا کم کردار خپل کړی دی ما ستا کم اخلاق خپل کړی دی نو خبره مې ورونه پورې کوله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابو اخلاقو ته به چا کتل نو کافران به ورباندې مسلمانېدل صحابه کرام به ورسره مسلمانېدل کا کافران نن د مسلمان دغه اخلاق دي ابره زمونږ په کلي کې د دوه جوماتونو نه پکې چا د شپې وړي دي یو جومات نه یې بل جومات نه یې وړي
نو ما ته چا ویل چې دا خو دا پوډریان دي ما ټیک شولا پوډری خو مسلمان دی ولا مسلمان نه خدا دی زبدوی ما چې دا خو طبيعت برابر نه زارو نشه کې به یاسه لیکن دا مستعمل پکې چې د کوس کنه دې ته الګ وره زمانه جمعه کا پروس کا جانماز کیا تحقوله دے دا طالبانو کمبر و جانماز پروتو خانو جانماز سے سوک اخلی سر پارا اخلی چمنس پہ گئی و زاق ورکا پتا ہے چلا پوڑری دا شے پٹ کرے دے ولی پوڑری تے پکے دے پوڑری تے جانماز و لے لے اور بیا دا جانماز نون دے پہ کہ خلقا پتا چلا جانا پٹ کرے دے نو غلطی زمان شو کن پوڑری شو زمان غلطی ولی دلالا بل ما ته بیا چا وینا نه ودا څنګه دا وی دا خلک ولا پیسې ورکړي چې شابه شیر اوړه چې کوم شی دراوړ غوړي مال راوړه زبرنا دا زموږ اخلاق دا د پیغمبر علیه السلام خو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرو خو دا د اخلاق نورو خدای پاک دې مونږ کې دغه څه خشته بهترین خو پیدا یو صحابي دی مخکې يهودي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې شیخ قرض اغشته چې کجوري ته قرض کړی صحابو لپاره دا هغه ټیم کې لا وخت و چې دا سړی راغی او نبی اسلام ته کېناسته وی مال خپل شی راکړه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل وروره ستا خو لا ټیم شته ستا نیټه کې خو لا وخت شته په دغه چېغه جوړه کړه د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخي شروع وی تاسو د خلکو نه دې لپاره شی هلې چې خورئ یې او تاسو د عبدالمطلب ولاد همدغه څه کوئ او تا مانه دې لپاره دا شی واغېسته چې ته یې خورې نه یې راکېراله اوس نبي علیه السلام غلی ناسته چې دا خو نیټه کې دې م دوه درې ورځې پاتې دی نیکبخته اوس بېځایه چغې به م جوړې کړې عمر فاروق رضي الله عنه مجلس کې ناست هغه راپاسې د خدای دشمنه وه د پیغمبر ځان په شان کې داسې ګستاخي کوي دا ور خو اشارې ورکولې چې ګورې سم شه لکه ته کو خو بات ته موزه کې بنو دي او په اشارو کارونه کې نه اختراع ده په چم کوی کبه خبره ده او خبره اوس دا عمر فاروق رضی الله عنه خبره درسته وکړه بالکل درسته نیټه کې د درې وزشتا ولې مخکې راځي او بیا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کوي لیکن د دواړو جهانو سردار مبارک ورته سره وی عمره وی دا خبره دې خو نه کړه وی زما تا نه دین دی او خبره توقع وی زم ستا د نصیحت محتاج او دا سړی ستا د نصیحت محتاج دا ته ولې نصیحت کړو ما ته باندې کړو راسته کړی ولې وی دې ته باندې ویلو چې ورا ستا نه ټکې درې دوشتا غوسه مکو خیر دې په نیټه له چا یو ورځ دوه مینو خلک غږ نه کوي او زم ستا د نصیحت محتاج او ما ته باندې ویلو چې د خدای رسوله چې چا نشي والی او درې ورځې مخکې ورته تیار ساته دې داخله ورشوي دې بوزه او جرده سمره حق دی ام ولا ورکا لږ زیات ام ولا ورکا ساندانه مقدار یې وتوخه چې بویه ته خپل حق یې ولا ورکا او د هغې نه پس هغه زیات یې ورکو دا سړی ورته ویل بس زما حق پوره شو دا زیات به دې راکړې وایي دا چونکې تا ته ما دوه درې ستغې خبرې د پیغمبر علیه السلام په مخ کې وکړې نو نبي علیه السلام فرمایي چې عمر دا سړی دې ورټه لږې زیاتې ولا د هغې په بدل کې ورکړه نو دا سړی ورته وایي عمر فاروق دی وایي زه دې وپېژندم عمره وایي نه وایي زه زید ابن دسنیم دا د یهودیانو یو لوی مشر عالم و وایي ښه د یهودیانو هغه لوی ملا لوی علامه هغه وایي او وایي ګوره سره دومره لوی علمه زمونږ د پیغمبر دونه ګستاخي دې وکړه دومره بېعزتي دې وکړه دومره ستغې دې ورته وایي په مجلس کې بېځایه دې ووایي هغه ورته وایي وایي ما په خپل کتاب تورات کې د نبي علیه السلام چې څومره صفتونه ټول مې مونږ کړي سوا د دوه صفتونو زمون کتاب کې چې د پیغمبر علیه السلام متعلق څومره اوصاف ټول مې پکې ولیدل سوا د دوه صفتونو یو دا چې پیغمبر علیه السلام سره څومره څوک د جهالت کار وکړي که نه بدرد ورته وایي دی به صبر کوي دی به د جهالت جواب په جهالت نه ورکوي او دویم دا چې د غصې او د صبر مقام راشي نو غصه به نه کوي صبر به کوي وی نن زه دې لپاره راووتم چې د پیغمبر علیه السلام د دې دوه صفتونو امتحان واله چې دا پکې شته که نشته وی ما ورسره ډېر لوی د جهالت کار وکړو بدرد مې ورته وویل نسب مې موله یاد کړ د صحابو په وخت کې مې بېعزتي مې ورته وکړه ما جهالت وکړو پیغمبر علیه السلام د هغې مقابله کې ما سره دومره احسان او ښېګړه وکړه چې کجورې زیاتې راکوي
او دا غصه مقام او غصه او نه په صبر وکړه. ودا عمر رضی الله عنه زما په اسلام گواشه جمال خدای ایمان راکړي زه مسلمان شم. راغه اوسه خدای پاک مسلمان. دا د حضور پاک د مبارک اخلاق د برکت. په جنگ احد کې د نبی علیہ السلام تر مبارک حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو. او داسې شهید شو بیبي وهنده دا غیر لاسته شهید شو لکه هغې ورته یو غلام لمسولو او بیا دې پوز هم پرې کړه غوږونه هم ترې پرې کړل شونډې هم ترې پرې کړې سترګې هم ترې وویستې سینه یې ولوشتول او د حضرت حمزه رضی الله عنه نه زړه وویسته او دا د هندي په چکونه ولګول اینه یې ترې وویسته په هغې چکونه ولګول لکه جنګ بدر کې د هندي پلار او عتبه او شیبه تره او یوې رور دا مړه شوي او دا پلار یې د حضرت حمزه رضی الله عنه د لاس نه مردار و هغه انتقام یې غوښته او د دې حمزه رضی الله عنه دا سترګې او دا پوز او غوږونه او شونډې د امیل کړې په تار کې واچول او غاړه کې واچول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تره ته وکتل ډېر زیات خفه شو وایي ما خو دې نه منع کړې ده زه خو د کافرو سره هم دا چل نه کوم او بیا دومره په هغې خفه و وایي زړه مې غواړي چې دا خپل توم دقسې پرېږدم او خښ یې نه کړم چې د قیامت په ورځ باندې زما دا تره سره د نورو شهداو چې دا کوم حیوانات او مارغان وو چې د هغې د وجودونو نه یې دا غوښې راوچتې شوې د خدای دربار ته راشي ډېر زیات پرې خفه و. هغه هنده هغه چې چا دا خطرناک سلوک کړی و چې کله پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه فتح کړه نو ښځې راغونډې شو او دې ښځو ایمان راوړه پیغمبر علیه السلام سره بیعت کړی و پکې دا هنده هم و دغه ښځه چې د نبي علیه السلام د مبارک تره سره دا خطرناک سلوک کړی دی یو پکې دا و نبي علیه السلام چې ښځې راغونډې شوې نو وایي چې مونږ تاسو سره صاحب د ایمان د اسلام بیعت کوو. پیغمبر علیه السلام وفرمایل یو کس مشرک دی وګورئ نبي علیه السلام ښځو سره ګورئ د لاس بیعت نه دی کړی ښه ښځو د لاس وړل دا منې شریعت دا خدای خبره وه یو پکې مشره کې بس هغې سره به زما خبرې ټولو سره خبرې به وي دا هنده پکې مشره وه دې ځان مکمل ونغښته او پټې کړ چې پیغمبر علیه السلام مې ونه پېژني که ویې پېژندم چې دا خو هنده ده دا هغه خبره چې زما تره سره یې کوم سلوک کړی دی دا ممکن نه ده چې دا مې ایمان قبول شي دې بلکل ځان پټ کړی نقاب یې چولو مخ یې پټو نبي علیه السلام ته را مخامخ شو نو پیغمبر علیه السلام ته شرطونه یې ښودل لومړی شرط دا دی وایي شرک به نه کوئ خدای له به شریک نه جوړوئ دا هنده ورته وایي وایي بلکل دا شرط مونږ ته منظور دی نورې هم ښځې ډېرې ناستې دي دې اوس مخ پټ کړی د نبي علیه السلام نه ځان پټوي چې کښ کا ځکه دې ښځو په دې ډله کې ایمان منظور شو نو بیا به سره کښکاره شم پروا نشته خو که مخکې مې وپېژني او ممکن نه وي چې زه تو زه تا خو زما تره سره ډېر عجیبه سلوک کړی ستا ایمان هم دی قبلې بې شک به نه کوې دا ورته څه وایي بلکل دا خبره ټیک ته وي ټول عمر هم د بوتانو سجدې وکړې وایي هېڅ ګټه یې راله رانه کړه بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي وایي ښه زناکاري به نه کوې بدکاري او بدعملي به نه کوې او ورته څه وایي وایي د شریف قوم لوڼه خویندې بدکارۍ نه کوي صاحب دا شرطونه مه لګوه د شریف قوم لوڼه خویندې زناکارۍ او بدکارۍ نه کوي نبي اسلام دې کې حیران و چې دا خو عجیبه خبره خو او به دې ویلي و که نه خو خیر دریم نمبر ورته وایي چې بچي به نه وژنئ اولاد به جمدي به دې ښځو به جنکۍ ښخولې بچي به نه وژنئ دا ورته څه وایي وایي مونږ بچي نه وژنو وایي مونږ ماشومان لوی کړل په مینه نو تا راله په مختلفو جنګونو کې مړه کړل اوس نبي اسلام بیا حیران دی چې عجیبه ښځه نیغ نیغ رب رب جوابونه راکوي اوس ښځه څوک ده دا عتبه لور ده عتبه د مکې مکرمې لوی رئیس سردار او د ابو سفیان رضی الله عنه بیبي ده دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نه دی بس دغه وخت کې مسلمان شو د مکې سردار دی اخوا دې خوا ښځه خو نه ده نو بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي یو شرط بل دی وایي غلا به نه کوئ سړی چې کورنۍ اکثر ښځه د کور شی غلا کوي غلا به نه کوي اوس دې خو ځان پټ کړی خو د خپلې نه خبره ووته وایي د خدای رسوله وی زما خاوند ابو سفیان لغوندې بخیل دی نو که زه د هغه نه څه شی پټوم هم د هغه په بچو یې لګومه دا به غلا کې راځي
چې نبی علیہ السلام دا ورته چې ما خاون ابو سفیان دغه اوس خبره خو نه وته نه وای پټ ساتلې. پیغمبر علیہ السلام فوراً پوه شو انت هند بنت عتبه ته هند د عتبه لوري سره چې ابو سفیان د خاون نوم دی واغې هند د عتبه لوري باز دا پړه چې دوه چې ما خدان پټ کړو دا خدای ما خپل نه ما معلومات دا بس کېږي پیسې ما ځان پټ کړو ځکه چې ما ډېر ناروا سلوک ساتل سره کړی ما ګناه خانه چې نه قبل دې ګناه ده هغه ظلم نه کوي چې نه قبل دې نه بخې دې ظلم دی ځان نه پټ کړو د خدای رسول زیاته مې کړې او ما ذکر پټ کړی چې ما توبه دې خلکو کې پټه قبول شي کارش ممکن ہے چیتا علماء توبہ قبول نہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متفرمائی ہندے پس سچ چیتا توبہ وستو ایمان دے رہو ستادا ټول گناہونه تا تمام زما د ترا چیتا سکری یا ټول د تمام دې تاخلا خو دې ته وي یو جهاد کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د بدر جهاد کې صحابه کرام داسې مخامخ ودرول او صفونه نه غول غشو پیغمبر علیہ السلام سره غشي را سره راستو ویل برابر چې جو صوب سینې بار و به دنه کول یو صحابي په خېټه باندې غشي راستل شو زخمی نشو خو معمولی غوندې کرخه پیراله او صحابي رانیخ شو نبی انت ویزا ما خېټه د خدای رسول خوب کړه پیغمبر علیہ السلام هم حیران شو ویل که ما خو پقص نه خوب کړی ویل ما په خېټه غشي راستل ما خېټه دې خوب کړه ما خو پقص دو کو پقص نه کړو ما خېټه دې خوب کړه صحابه حیران دي لکه تاسو ستاسو پیغمبر نه تاسو ایمان نه لرئ ولنه ویدا به بدل اخلا ویدا خپل پیغمبر نه څنګه انتقام ویدا خو دې پیغمبر وینا چې تاسو زیاتو کې نه هغه نه بدل وایي اوس قبل سره وي ای وجه لکه ما او پقص نه کړی دا ټول مسلمان نه کافر وډل کېدل لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمای ویرا چې تم ما پخې تا شرا اقوال راکا حواله باندې ما راکه قصد نه کړو خو چې او صحابه حیران دي چې جيبه مسلمان هم جهاد نه غلي پیغمبر پس نظر قربانه هم انتقام ته نه خبره وینا خامخابت انتقام اخلا حضور پاک کا شیوا کہتے ہیں ما پسینہ پخې تا راکا وینا نه خدای رسول وی تا چې ما پخې تا غشرا کو نو علما خېټه بربند او استا خېټه چې دا هپټه نه فساد راځي خېټه ښکارا کې غشې پیرا کاګه بیا صحابه کرام بل وشو او نبی رحم حیران دي حضور پاک ورته صادر مبارک لری کړ خېټه ښکارا کړ دی پجړا شو او ورمنډه کړ د حضور پاک خېټه کولول شو ورکل وی عرفت هذا یا رسول الله دا خدای رسول دا مطلب نه چې ستا باندې غشې راکاګم خدای موقرا کړ چې خېټه لږه خپل کړ دا مطلب لیکن نبی اسلام مبارک اخلاق ته موږ څومره بهترین اخلاق څومره خپل خوې صحابه کرام سره به خوش طبیعت کول ناس به وسره طبیعت نه لري هم تیم تریش طبیعت نه ناس به ورسره خوش طبیعت کول او سره غف شپه وسره لګا یو ځل نبی اسلام یو صحابي راغی ویسه مال یو اخرى کا سفر پکو پیغمبر اسلام یو صحابي دی ورشه دله اوخ یو بچي ورکړ هغه سیب د اوخ په بچی سره کوم زه خو غواړم چې سفر نه پیلار شم ویولې اوخ د اوخ بچی نیسه اوخ در کوم کنه د اوخ بچی در کوم کنه دا اوس خوش طبیعتی شو یو بوډا راغی نبی اسلام ته وی ما د دعا په ما خدای پاک جنت ته بوزي وی بوډاګانې خو جنت ته نه دي اپ جلا شو چې خدا روجي او دا منځ نه سکو چې بوډا جنت ته نه دي نه مرته جاړه ما وی بوډا جنت ته نه دي تا به خدای ځوانه کې پیغله بدی کینو جنت ته بدی بوډا باندې ځوانه کې بنو دي یو بل صحابي حضرت ظاهر رضی الله عنه د شکل نه پټه لګونه خوشانګ نو او ډېر خوش تباو نو پیغمبر علیہ السلام یو ځل لاغه د ټوکلې وخت په بازار کې نبی اسلام ورته شاته کېناست او د شانه ولا پستر ګلاسونه کې خو دا کبار سړی دوستانه تعلقات نشانه ګلاس کې چې ما پیژنې کنه شاته نه ولا پستر ګلاس کې خو من سوق دی او خبر پہ قتل خو پیغمبر علیہ السلام استرگو لخضور ورکلے چاہتا اور تناستے او دین ناستے او دین جدا سوق دی خدا ہے آخر استرگو پہ دیراؤ کہ نبی علیہ السلام صحیح کر جو صحیح ہے کہ وی پہ جاندہ نظر رسول شاہتا دا پیغمبر زندہ آتا اکلا
او دا خپل شی او پورې مګل شروع کړل. نو پیغمبر علیه السلام سوی وی دا مرایه خرسوم دا غلام سو کې اخلي هغه مرایه نو خدای څه خوش طبیعتي کوله وی دې خرسوم ته سو کې لري پرځان قیمت خرسوم سو به رانه والی او ته سوی او دې خدای رسول ګورې ما مخه ورته غلي کوټه به میومونه که په چا د خلک په ما څوک سکی ته به واپس دي ما څوک نه قبلای. حضور پاک سے فرمائی وی ٹک تک خلق تا تا کوٹا ہوئی لیکنک عند اللہ لست بکاسر لیکن تا دا خدای پنیز کوٹا نہیں دا خدای پنیز دیر لوی کار انسان. تاسے خوش طبیعتی بنبی ہم صحابہ کرام سرک خود اگا خوش طبیعتی کولا چی دروگ با پکنو دا مسلمان تزلیل او دا مسلمان اگا سپک قتل با پکنو. خدای پاک حضور پاک لري خشتم مزیدار کوي ورکړ کور کې او با کور کې دنه او د کور نه با یو ځل یو کافر د نبی رسول الله مل مشو او دا کافر څخه باندې راغلی د څنګه راغلی پیغمبر علیه السلام ورته ته بستر او غیره څه ده د نبی رسول الله بستر بسوخ ده کجورو پوزکې په د پام هغه کافر د شپې پاسې د نبی علیہ السلام پاغه مبارک بستر د پاسه لوی او دسماته وکړ غټ او دسماته هم په لکه یې راغلی او لا او چې تل ترته یې راشو څنګه په تلوار منډه وال چې نبی علیہ السلام څنګه وروته او وی قتل نو اوس پاغه پوزکی پاغه بستر د پاسه لوی او دسماته پروت کوټه کې بوئی دی خپشو ډېر زیات دی ګوره دا مانې بخت مېلمستیان ورکړه او د ظلم کړی او نه بیبیانې د نبي علیه السلام په کور کې دي ګورې نه نو چې داسې یو کار زمونږ په کور کې وشي نو خلک ښځې ته وایي راشه دا کار وکړه ښځې ویې دې دپاره لیکن د دواړو جهانو سردار مبارک په خپلو لاسونو د کافر د هغه ګندګۍ څپۍ شروع کړه په خپلو مبارکو لاسونو کم لاسونه دا غیر سپیه شروع که یو بی بی تم نوی چرا شرا سپیو که پا لگیا شو کافر چه سمان زلال او تورا یادو شو جو خود تورا را نگیر شو نو بیا را آگه او پا دی خیال چه دا پیغمبر علیہ السلام بنی رو تنو غلی غندی بطورا والا موزم دا چراغی سنگ کوٹے تا ننوات ورطا شو دا قدی جی پا پیغمبر اسلام نظر ہو لگی سترگی یو بکر مقامق شو او نبی علیہ السلام آگا گندگی پاکی نو کبل سره او ما تور دا بیلاس کلو ورطا بی نیولی وچولے که چه برابر دکم ظالمه ما دل ملمستیا درکړه قدر مې دیو کې عزت مې دیو او تابع په بستر باندې متیا دیو حضور پاک څه فرمایي وی هغه تور دی رشوه او دا غلواله یو او هغه ورته نه هغه تور په دې پرې خو د نبی اسلام ته نه ګوري نو مټه ونی وسه بر پاس وی زه په دقه بیزته پنیت راغلم چې راته مې بیګا وکړه خدا تا ته چې ګورم استاد کارته ګورم تر ته دروغجن سره نه ښکار دروغجن پیغمبر نه ښکاری دا خپل او دسماتی نه پاسو خپل پاک کړه او اکا وخت د پیغمبر علیه السلام پلاس کې خو پلاس کې خو د خدای پاک مسلمان فورن ایمان ورو نو خبره مې دې پورې کولرو چې څومره د حدیبیه جهاد چې نبی هم کوم د حدیبیه کوم صلح کړی دا نه هغه سنچي هجری و د دې قیدې میاشو اخشي هجری خیرو او مکہ مکرمه په سن 8 هجری کې رمضان کې فتح شوی دغه دې تقریبا دا 2.5 کال او فرقو نو سن 6 هجری کې د مسلمان تعداد تقریبا 1600 او مکہ مکرمه چې فتح کیږي نو 10,000 کسان خو صرف جنگ کې شرکت کوي او بیا ورپسې په لسم کال د مسلمان تعداد 1,40,000 ته رسي او هغه چې د عرفات میدان کې شریک دي نو علماء لیکي د نبی اسلام د مکې مکرمه 14 کال زندگی ده او د مدینه منوره د حدیبیه پورې 6 کال شو نو 6 او 14 نو په 19 کالو کې صرف 1600 کسان مسلمانېږي او په دغه وروستو 3 کال کې 1,40,000 ته تعداد رسي دا ولې وی دغه 19 کال جنگونو نو کافرانو د مسلمانانو اخلاق نو لیدل وروسته د مسلمانانو اخلاق لیدل نو دغه غل بلاتل بیا مسلمانېږي نو خدای دې مونږ کې د نبی علیہ السلام باندې اخلاق کور کې دنه د مسلمان بد اخلاق خالد سره جان پلار سره جان مور سره جان او عائشہ صدیقہ رضی الله